نومه خورکۍ چې 20 کاله په امریکا کې زنداني ده. 2.5 ساعتونو کې د شیشې شاته غږیږي، وخت نه ورکول کیږي. د شیشې تر شانه خبرې کوي په ټلیفون باندې. نو هغه ښځه چې 2.5 ساعته د خپلې مسلمانې خور سره خبرې کوي، دغه مسلمانه خور ته د خپل اولادونو عکسونه نه ورښودل کیږي چې وویني. د خپلې مور په اړه پوښتنه کوي د خور نه، د ما د مور څه حالت ده؟ مور یې 100 کاله بعد نسته. تاسې ټوله ته معلومه ده، څه نه پرې وایم، خو د دنیا د مسلمانانو بېغیرتي دغه حد ته رسېدلې. لنډو الفاظو کې د پاکستان علماو نه یوه غوښتنه کوم. ای علماو، ای شیوخو، ای د کراچي او د حقانیې علماو، تاسې د تاریخ پاڼې راواړوئ، د تاسې د سند د ازادۍ سبب وګورئ. کله چې محمد ابن قاسم سند فتح کړی، الله عز وجل سند ته اسلام راوړی. علامه بلازري البغدادي رحمه الله په فتوح البلدان کې د سند د ازادۍ سبب چې ذکر کوي، هغه تاریخ وګورئ. تاسې شیخان منچکو احترام درته لرو، نن ولې مړه ناست یئ؟ ولې مو ضمیرونه نه راژوندي کېږي؟ زه د یو افغان عالم په حیث، د یو چني او د ملا په حیث دومره غوښتنه درنه کوم چې فتوح البلدان راواخلئ. ولې د سند د ازادۍ او د فتح سبب حجاج ابن یوسف چې دی په بغداد کې واکمن، کله چې اسلامي فتوحات بلادو د مکرانو د موږ پخواني سجستان ته راغلي، په کشتۍ کې یو څه مسلمانانې ښځې سپرې وې. هلته په دیبل کې چې اوسنۍ کراچي ده، عجیبه نادره ده. هغه زمانه کې د حجاج ابن یوسف چې محمد ابن قاسم د ولید ابن عبدالملک ابن مروان په زمانه کې سند فتح، دغه عافیه صدیقه هم په سند کې نیول سوې، په کراچي کې نیول سوې. تاسې به د مطبوعاتو کې اورئ چې دا د نن 100 کاله مخکې د کراچي نه ورکه شو. دغه مسلمانه خورکۍ کله چې دغلته کشتۍ کې د دیبل چې کراچي ده، دلته په کشتۍ کې مسلمانانې ښځې سپرې وې. یوه ښځه چې دا د عربو یو قبیلې ته منسوبه وه، وی دغې ښځې حجاج ابن یوسف ته یو غږ وکړه چې کافرانو ونیوله. وا حجاج ابن یوسف کې دومره اور رابل کړ، محمد ابن قاسم یې والي مقرر، پخوانی والي یې بدل کړ. د یو لوی حماسي و انقلاب په مسلمانانو کې راغی. الله عز وجل سند فتح کړ. نن ولې مسلمانان ویدلي؟ زموږ یو مسلمانه خور 20 کاله نه ورور نه مور نه پلار ته دا حق ورکول کېږي چې هغې سره ملاقات وکړي. د پاکستان علماو کله چې فروعي مسایل سي د مناظرو میدان ته یو په بل د کفر فتواوې کوئ، نن ولې زمین درکې مل ده؟ ولې په تاسې کې دغه انقلاب نه پیدا کېږي؟ د پاکستان سیاسیونو علماو، زموږ علما یې احترام درته لرو. کله چې ځان د اسلام مدعیانو ټیکهدارانو چوکیداران بلئ، نن ولې د دغې خورکۍ غږ چې د ټکساس د زندان نه غږ کوي، د بي بي سي راپور تاسې ووینئ، هلته وایي د خپلې خور ته یوه خبر دا کړې وه چې ما له دې جهنمه در وباسئ. ولې مسلمانانو بېغیرته سوي یئ؟ څوک چې دغه فکر کوي چې اسلام یوه محدوده جغرافیه ده، تر دغه نه منحوس انسان بل نشته.
اسلام محدوده جغرافیه نه ده، ټول مسلمانان دي. د پاکستان علماو د دغې خورکۍ د ازادۍ قیادت په لاس کې واخلئ، موږ ټول افغانان درسره یو، ورسره یو که نه؟ علماو مسلمانانو دغې قربانۍ ته تیار یو که نه؟ دغه غیرت موږ ورسره کوو، خو چونکې نننۍ دنیا کې عادت داسې ده قیادت یې تاسې په غاړه واخلئ، مظاهرې وکړئ، په هر قسم باندې چې وي دا خورکۍ را خلاصه کړئ، د دغه نه حیا وکړئ. تاسې د ادرس به زه درکړم که تاسې نه یې کتلی، که کتلی مو یې د تاریخ له پاڼو یې شرمېږئ، بیا یې واورئ. فتوح البلدان را واخلئ، کله چې فتح د سین ذکر کوي یو دوه پاڼې وړاندې لاړ شئ، محمد ابن قاسم چې کله دا سین فتح کړی علت یې د یو مسلمان خورکۍ چې خبر یې ورولېږه، ای حجاج بغداد ته خبر ورغی، الله عز وجل په حجاج ابن یوسف کې دا غیرت پیدا کړ، فتح د سند الله عز وجل وګرځوله چې اوس هم سند الله عز وجل د مسلمانانو یو داسې ځای چې لولي علما پکې تیر دي. دا هغه د تابعینو زمانه ده، دا محمد ابن قاسم هم انشاءالله تابعي ده، نن دا د ولید ابن عبدالملک ابن مروان زمانه وده. یو علماو هغو علماو ته وایم پیغور نه ورکوم، احترام ورته لرم، غوښتنه ترې کوم، زه د تا درس څه کوم، زه د تا په فروعي مسایلو مناظره څه کوم، د تا د زرګونو خلکو ملګرتیا څه کوم چې مسلمانه خور د مخې غاښونه مات زړه بوډۍ د ملاقات وخت نه ورکوي کېږي چې مسلمانه خور په زندان کې موږ نسو راخلاصوی. خدایه په موږ مسلمانانو بمونه وویروه چې موږ په دې دنیا کې ژوند ونه کړو، په دې دنیا کې ونه اوسو. بیا علماو تاسې ته وایم ویې ګورئ، نن سهار چې زه راتلم تاریخ ابن الاثیر الکامل فی التاریخ د دې تقریبا پنځم جلد ما یې عکس واخیست، 593 علماو د ټول اسلامي نړۍ علماو ته وایم چا چې کافرانو زموږ د ښځو نیول کړي بندیانې کړي دي، موږ علماو کې دومره احساس موجود و چې په تاریخ کې مو دومره بدلون راوستی چې سن مو پاتې علامه ابن الاثیر کامل کې که علما یې بیا ګوري، ما یې چې نن عکس واخیست کتاب نه 593 صفحه 233 کال د هجرت، یو عنوان پدې ذکر فتح العموريه. دغه نن چې موږ علماو کې ډېره مشهوره ده وا معتصما، دغه د وا معتصما غږ په 223 کال د هجرت کې یو مسلمانه خور چې هاشمیه وه، د بني هاشمو د قبیلې نه وه، د روم د امپراتورۍ خلکو ونیوله، او بیا یې هغه زمانه کې معتصم ته غږ چې کافرانو ونیوله وا معتصما، ای معتصم بالله چې هغه زمانه کې د اسلامي خلافت مشر په بغداد کې و، هغه زمانه کې مسلمانان دومره غیرت پکې و، واکمني په بغداد کې نیونه په شام کې سوی وه. کله چې دا خبر معتصم بالله ته ورسېد، معتصم بالله ورته وویلې، چا ورته ویلې چې یوې خورکۍ بني هاشمه ده، رومیانو نیولې ده او غږ یې کوو وا معتصما، ای معتصم بالله د چې غږ واورېد فأجابها وهو جالس على سريره، د بادشاهي په کټ ناست، لبیک لبیک، نن ولې د دغې عافیې صدیقې خورکۍ ته د ټول اسلامي قیادتونو نه مو دا یوه کیله ده، د ټول اسلامي
دنیا د قیادتونو نمونه کیله ده ولې نن معتصم بالله نشته ولې نن د لبیک غږ نشته ونهض من ساعته چې غږ یې واوره دزدې جګ سو وصاح في قصره په دارالعمارت د بغداد کې غږ وکړ النفیر علی راوځئ مسلمانانو په شام کې رومیانو یوه خور نیولې زندانۍ ده بغداد کې 200 څومره کسان راجمع کړل لوی علما او مشران الله پاک د دغه غیرت په وجه باندې چې عموریت د نصرانیت د دین یو سپېڅلی دوی ته سپېڅلی کلیسا پکې وه ویې نړوله ړنګه یې کړله 10,000 نصرانیان یې مردار کړل او 10,000 نصرانیان یې ژوندي ونیول نن ولې موږ د تاریخ نه عبرت نه اخلو ولې موږ نن تاریخ هېر کړی ولې مسلمانانو کې نن جذبه ورکه شوه ولې دغې مورکۍ غږ ته نن زه به داسې ایجاب کلي وکړم نن ولې د ټول اسلامي نړۍ قیادتونه غلي دي ولې نن د ټول اسلامي علما چپ دي چې مازې یو ملا وړه خبره کړې وي څه شر و شور مو روزه کې جوړ کړی وي هغه به یو فروعي مسأله کې اختلاف و نن چې د کفرو د اسلام خبره شوله ولې په تاسې کې ور نه بلیږي بیا هم علماو د الله په خاطر کولی شئ سیاسیونو علماو د ټول پاکستان د پنجاب و د بلوچستان او د سند د پښتونستان علماو دغه مسأله کې چپ مه پاتې کېږئ که نور یې نشئ کولی موږ افغانانو نه زده کړئ چې موږ بندیان په کومه طریقه خلاص کړل د تاسې خو ښځه بندي ده د موږ خور ده موږ یې د تاسې نه بلو د ټولو مسلمانانو یې بلو خو الله عز وجل موږ ته دا همت نصیب کړي چې ټوپک ته مو لاس کړي د موږ بدماشان چې رښتوني بدماشان ول د جهاد په لاره مو راخلاص کړل که نه که جهاد ته مو نه وی لاس کړی والله العظیم د موږ نران خو الله که چا هم راخلاص کړي وی چې ښځې نه خلاصېدې که نور صرف د موږ هغه څو کاله مخکینی تاریخ وګورئ چې کومه لار باندې مو راخلاص کړه دا هم تر وسه کېږي خیر ده که یو سل علما شهیدان شوی خیر ده که یو زر علما شهیدان شوی خیر ده که مدرسې مو معطلې پاتې شوې خیر ده که علما مو زندانیان شول ولې ټول تاریخ به ضریب پاتې شي دغه مې یوه غوښتنه د علماو افغانستان او دلته ناستو علماو نه مې غوښتنه ده چپ مه پاتې کېږئ جهاد ذروة الصنام ده تر جغرافي محدوده نه ده کله چې مسلمان مظلوم وي باید مونږ یې غږ پورته نو الله عز وجل دې ما ته عمل رانصیب کړي ټول علماو ته بخښنه غواړم تاسې مې وخت ونیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين